خو اسماعیل علیہ السلام خپل پلار ته وصیت کوي، 15 وصیت کوي خان. اولنې وصیت کندا کې پہلو وصیت سره وصیت دانه وې زما پلارا وې زما مور له ور بشي او مور ته مو چې دا د الله حکم دی او ته به دې باندې صبر کوه. اول وصیت دانه چې مور ته ویلې مور ته ویلې زما مور ته لا بشدا د الله حکم دی او ته به دې باندې صبر کوه که زری چیرته حلال نکړم ذبح کړم خو مور ته به مو چې ګوره خپکیږي بنوي بدی منی با خپکیږي بانو. دویم وصیت کوي دا دویم وصیت دانه پلارا وې زمان ما دا کامیس ما چې کوم دا زمان او باسیخه وې چې کله تما زبا کې دا کامیس ما نه وباسي او کامیس ما ذکر نو باسي چې کله سره واپات شي کنه دا جامه یسل غړیر په مشکل مانی داغه به خلک دا جامې وشلې کنه وې پلار دا کامیس رانه په ژوند دی وباسا کچې سبا خلکو ته پته ونه لګي که زما دا کامیس تا په مړینه مانی وی سلو شلیدل او کنه به بتا پر خلک خان چې دا بزوی په زور ایثار کړي په زور حلال کړي دي پلار وې دا کامیس زمانه سه دا وباسخه. دریم وصیت دا کوي دریم وصیت پلار وې چې کله ما سملې کنه ما حلاله کنه وی پلارو ما وصیت داره ما چکل سمله وی ما پر مخی سملوا مخ می چکم دا غلا دکا او شام سان طرف دکا اس کا بیل پر کتما سید سملی کنا ستارا سترگی پا ما خوگی ولگی او زما سترگی پتا منی خوگی ولگی تو ما پرید او دالا پا حکم کی بتاخین او دالا دا حکم خلاف کار بوش دیبن اللہ حکم بماشی ما دالا دا حکم خلاف ورزی ما وشی ما دا سی بچی وایا خان چې ما پر مخه وسم لبا ولګین د الله په حکم کې بچ کم نه تاخير دی را نشي خلاف ورزي را نشي ګوري ما پر مخه سم لوا. او بل وصیت دا کوي بل وصیت دا چې بلارا چې کله تما علاله زبکه غنا خدا چاړه ګوره خطه ورکه ګوره ها دا چاړه خطه ورکه چاړه ګوره کمزوري نه چاړه خطه راکا چې ته په حلالول کې چې کوم هغه روس نشي جلتی وته باندې مانی چاړه باندې خطه را باندې کې خدا سے بچوایا چاړه خطه راکا وای خان. او بل وصیت دا کوي بل وصیت دا نه اپلار چې کله ته حلال کې کنا او زما د کمیس څنګه او بری وینو مانی بچ کوم دی ولړې ما زما دا کمیس په وینو باندې ولړې با او زما دا کمیس ما زما مور له بويسي مور ته مخامخ مکي با او زما مور ته چې موري زتا ډیر ګرانو ما موري ته زتا ډیر ګرانو ما زما مور ته چې موري تا ته زه ابراهيم عليه السلام ډیر زیات ګرانو ما موري زما دا کمیس ګورا او بدی مانی ته خپه نشي ما د الله په دربار کې ساده بچي اسماعیل علیه السلام چې کوم د ما ذبح کړو موري ما بس ګورونه جاری ما بس خفقانونه کی زما د وینو د کمیس چې کوم زما مور لويسي امور د چې کوم د مخامخ بکې با چې صاحب چې کوم ما د الله په دربار کې حلال کړو